ویل ما د دوه کسانو په منځ کې لانجه راوسته ویل بس انت ویل کار تا کړی دا یو بزرګ شیطان ته میلاو شو شیطان ته ویل خدای غار کړی دا څه مردار دي چې تا جوړې کړي دي هغه ویل زه خو سم بزرګ یم ما کله ګناه کړی ویل نه تی کې بس مې شیطان ته ویل زه ځو دوانه بازار ته چې لاړم هلته یو سړي الوا پخوله شیطان ګوته ورکته کړه په دیواله باندې راکړله شیطان د بابا ته ویل بزرګ ویل زه خدای غار کړی زما نق لارېږي دلته کېناسته ویل ګوره ما څه کړي دي د غوړوالي له ماش رال ماشو له مارساکې رالی او مارساکې خو د دې هوټل والا پیشو ساتلی و په دې دغې حمله کوله خو بل سړی راغی ښکاري و د هغه سره تا کتابونه لیکې چې ښکاري څه خو چې رئیس یم یو سپی یم په دې پیشو باندې حمله وکړله هغه په دغه والا پیشو باندې سخت خفه شو د هوټل والا چې زما پیشو یې دغه کړ نو پیشو یې ویله چې پیشو راله خراب کړو او ښکاري په سپي باندې وار وکړو او هغه کوم ښکاري چې و دغه سپی چې و هغه سپی ساتلی و څلور قسمه سپی جایز دی کتابونه لیکي څلور قسمه سپی جایز دی یو پکې هغه سپی چې کلب معلم ورته وایي تعلیم له ورکړي یو ګډو بزو سپی دی یو د پټي والا دی د کور د څوکۍ والا نو هغه په سپي باندې خفه شو او سیخ ورسته و بس هغه چې په سیخ باندې ولا سپی و هغه بل چې رئیس راواړه او ښکاري بس هغه الوایي ویشي په الوا کې ورننیسته جاخه جوړه شوله قبیلې پاخته شوې په څه شي باندې شیطان خو ویل ما څه نه دي کړي بابا ورته ویل خدای دې غر کړه ویل ګوته دې راښکله خدای دې غر کړه چې ګوته دې نه وې راښکلې نه وله ماشي راتلل نه وله مارتکې راتله او غونډه جاخه نه وه